امام بخاری تنبیه ورکوي وایي داسې یو دور به هم راځي داسې زمانه به وي چې کورونه به د فتنو نه ډک شي او زموږ د کورونو ته وګوره که نه شته پکې فتنې که نه کومه فتنه پکې ده د انټرنیټ موبایل دا فتنه ده که نه او ولې دا فتنه نه ده د غیر محارمو نه پرده نه کول دا هم فتنه ده که نه دا ټولې فتنې دي زموږ بازارونو ته وګوره فتنې دي زموږ لارو کوڅو ته وګوره فتنې دي بلکې فتنه دومره خوره شوې ده او دومره زور یې کړی دی یعنی پخوا که چا چاته ویلی وی چې یاره یو وخت به داسې راشي چې جومات کې به هم سندرې لګېدلي چا به منلی کیدای شي کله والی نه وی چې زه مړه څه د خرو خبرې کې جومات کې چې د سندرې لګي اوس موږ په خپلو سترګو ولیدو ګړز به شي په موبایل کې به ورته سندره سټارټه شي د الله په کور کې دننه فتنې دومره زور کړی فتنې دومره زور کړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تشبیه څنګه ورکړی د باران د څاڅکو په شان فتنو دومره زور کړی دی او بیا د موبایل او د انټرنیټ فتنو چې د مانځه نه او د هر څه نه یې ویستي وو مور پلار سره خبرې شتې نشتې بلکې د ښځې سره خبرې نشته ښځه چې خوا کې ورسره پرته وي هغه په خپل موبایل کې ګوتې وي دی په خپل کې ګوتې وي او خوا کې که چېرته ماشوم ورسره پروت وي هغه خپل موبایل کې لګي کورونه تباه شو مینه محبت نشته او دا ته یو فایده ذکر کوم تاسو به اوس وایي چې داسې سپینې سپینې وایي خو د دې موبایلو د لاسه او د دې انټرنیټ د لاسه د اکثرو ښځو د خپلو خاوندانو نه زړه تور شو د اکثرو خاوندانو د خپلو ښځو نه زړه تور شو څه وجه ده دی په دې موبایل کې دا ډمانې ګوري دا جي د انډیا ډمه ده او دا جي د انګریزانو ډمه ده او دا جي د پښتنو دا نوم راباندې ثبت غونته کې لګي د پښتنو سره مناسب نه دی خو زه شتي پکې هر قوم کې ښه او بد شتي نو دا جي وایي د پښتنو ډمه ده او دا جي پلاني او پلاني دی چې د هغې هغه حالات ویني هغوی خو دې کار دپاره ځان سیټ کوي که نه ستاسو څه خیال دی چې به سره وځو یو شروع کړي که نه ځان سره سیټ کوي رسیټ کوي ښه برابر د دې دپاره د هغوی خاص ډاکټران دي د دې دپاره د هغوی خاص ځایونه دي د دې دپاره د هغوی خاص طریقې دي خاص مشران دي ټریننګ ورکړی کېږي هر څه دی چې دا جنې ویني او په دې لغړو جامو کې ویني والعیاذ بالله نو څوک چې خپلې ښځې ته لاړې چې دا زه په څه چا خاوړېدلی یم د هغې کپړو ته وګوره لکه د ګوړې هغه بوجۍ نه وي داسې خو یې د هغې کپړې دي دا غټ کمیس یې اچولی نه هغه چېرته سرخي لګوي نه ماته چې د هغې نه خوشبو راله نه هغه داسې په ناز او ادا خبرې کوي جنکۍ خو دی دي دا مونږ خو هغه مور پلار ته پکې خیري وکړي دا خو هغوی غرق کړي وي رشته څه شوه کمزوري شو بس اوس د دې ښځې سره نه لګي که لګي هم نو هغه عادتي ګرانه د پښتنو په معاشره کې خو بیا ډېره چې ښځې ته وایي ته زه کور ته ژوند تېروي خو د ژوند مزه نشته ښه بل طرف ته هغه کور کې ناسته ده هغه بیبي صاحبه نو هغه هم فیسبوک ګوري که نه هغه پکې هلکان ګوري ښه دا هلکان چې کوم دي دا ډمان ممان او دا سندرغاړي چې ورته وایي دا چې وایي څوک دی سندرغاړی دا سندرغاړي او دا ډمان دا هلکان دو ښه باقاعده میکپې کوي دو ښه باقاعده بیا د دوی هغه ډاکټران او څنګه چې زنانو طریقه دغه شان د دوی دا څه وجه ده چې دا ډم که د ډېر عمر ومي خو ځان یې داسې سیټ کړی ته به چې دا هلک دی او دا هلک نه وي او وجه دا ده چې ده باندې 2 انچ له پاسه به څه پرته وي میکپ یې پروت وي په دې کې پټ کړی نو کله چې دا ښځه ویني او بیا خپل غریب خاوند رایاد کړي د مزدورۍ نه چې ستړی راشي په هغه باندې خولې راغلي سمې کپړو کې د خولو هغه داغونه هم شوي غریب پکې جوړېږي هم نسد بیا سوچ کوي ته
هلکان دا دي زموږ هغه چې راشي او سخا په سخا بینتي ځي او په بد حالي او نه هغه داسې د مینې محبت خبرې کوي نه داسې ښکلې ښایسته پینټ شرټ اچوي ساده جامې یې چولي او دغه سخا پیزارې په خپو کړي وو نو صحیح ده چې دا به خاوند ته څه ونه وایي دا راته وایم ګورئ خاوند ته مخامخ ویل دا خبره څه ده ګرانه ده او پښتو معاشره کې خو ناممکنه ورته کېده ښه نه به وایي خو زړه کې دننه خو یو دغه راغی که نه د خاوند نه زړه تور شو که نه دا اوس د شپې سملي خو خوشحاله نه ده دا د شپې سملي خو د دې په ذهن کې نقشه هغه دغه نورو ډمانو ده د پرته د صحیح سړي سره ده خو سوچ د هغه کوي هغه براینام سړي چې دي نو کور وران شو د څه د لاسه کور وران شو د موبایلو د لاسه کور وران شو د انټرنیټ د لاسه تباهي ټوله د انټرنیټ د لاسه وشو دا غټه فتنه ده که نه غټه فتنه ده هلکان او جنکۍ به څنګه تښتي څنګه به یو بل سره زیناګانې کوي ټولې طریقې به دې کې وښوی شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا فتنې به داسې درځي ستاسو په دې کورونو کې به راپرېوځي الله دې زموږ کورونه د فتنو نه په امن او امان کې کړي زموږ د زنانو دې الله حفاظت وکړي زموږ د نارینو دې الله حفاظت وکړي او الله سبحانه تعالی زموږ دې زنانو له توفیق ورکړي چې ښه باحیا او درنه جامې استعمال کړي باب ظهور الفتن باب په بیان د دې کې چې ناشنا ناشنا فتنې به راښکاره شي حدیث راوړی د ابو هریره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یتقارب الزمان زمانه به نږدې نږدې شي څه مطلب د نږدې شي زر زر به تېرېږي برکت به ختم شي زموږ دا وخت دی که نه څومره زر تېرېږي یو حدیث کې راځي وایي کال به میاشت او میاشت به هفته شي او هفته به ورځ شي ورځ به یو ساعت شي خیال نه موږ ته سهار کېږي او ماښام کېږي سهار کېږي اوس بیا لږ څه بعد روژه ماتې دی او بیا لږ څه بعد پېشمنی دی او لږ څه بعد ګوره که ژوندي وو بیا به په دې ځای کښېنو او نوی درس به شروع کوو د بلې ورځې د بلې ورځې هغه وایم د ورځې داسې تېرېږي سړی به سره پوه نه شي دا د قیامت یو نښه ده وینقص العمل او عمل به کم شي په دین باندې به عمل کوونکي ډېر لږ خلک دا درته ووایم ګورئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي داسې وخت به راشي چې په دین باندې عمل کول به داسې لکه سکروټه نیوه په لکه لاس کې سکروټه نیوه که قابض الجمر سکروټه لاس کې نو څومره ګران دي داسې وخت به راشي دینداره خلک به لږ شي او دینداري کول به لکه سکروټه لاس کې نو هر سړی به د پورې خاندي تنګۍ به دي یو شی بل شی او چې بېدینه شي څوک درته هېڅ هم نه وایي خو چې دینداره شو هله به دې تنګۍ دویم پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي یو فتنه دام ده قیامت ته نږدې به دام کېږي بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا کما بدا اسلام شروع شوی ناشنا دی اوله کې چې راغی ناشنا و که نه چا نه پېژندو وسيعود غریبا کما بدا او بیا به یو وخت داسې راشي چې اسلام به څه شي ناشنا به شي فطوبى للغرباء نو د دغه ناشنا خلکو دپاره په جنت کې یو خاص ونه ده یا مبارکي د دوی دپاره یا خوشحالیانې دوی دپاره یو حدیث کې راځي یو صحابي تپوس وکړي یا رسول الله وایي دا څوک دي دا غربا الله اکبر وایي دا ناشنا خلک څوک دي د دې په دې جواب به تاسو شکر وباسئ د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي دا غربا او دا ناشنا هغه دي چې په داسې زمانه کې به زما په طریقه باندې عمل کوي چې زما طریقه به د خلکو نه ورکه شوي دا خوشحالي ده الحمدلله زموږ دپاره په داسې زمانه کې به د پیغمبر طریقه را ژوندی کوي چې هغه طریقه به د خلکو نه ورکه شوي خلکو ته به د پیغمبر طریقه ناشنا ښکاري خلکو ته به د پیغمبر دین نوی دین ښکاري مونږ ته وایي که نه تاسو کومې مسلې بیانوئ نه وي ناشنا دي که نه ما پرون چې کله ویتر پړاوال د جومات کې په قیام کې ویتر مې 15 رکعته وکړو
بیا مې په دې نیت مې وکړو مې چې دا ناشنا مسله زموږ سره اشنا شي. الحمدلله زموږ دا طریقه ده په هر وخت کې په هر ځای کې موږ کړي ده الحمدلله. د دې لپاره موږ په دې قسمه قسم طریقو باندې عمل کوو چې دا ناشنا څه شي اشنا شي. نو چې بیا مې ځان سره سوچ کوو چې کور ته لاړم ما ډېر به پکې ویلي چې ځه نن خو بله طریقه راووته. نن بله کومه راووته؟ 15 رکعته وتر پکې راووتو. یا الله وي بس ته زموږ په حال رحم وکړې چې لا مخکې به سره وځي. اوس ګوره همغه زوړ دین دی. موږ سره کتاب الوتر تېر شوی که نه و؟ په هغې کې هم دا مسلې تېرې شوي د پیغمبر نه ثابتې دي. خو ګوره وسيعود غریبا کما بدا، او دا دین به وي بیا ناشنا شي لکه څنګه چې په اوله کې و فطوبى للغرباء. نو د دې ناشنا خلکو دپاره په جنت کې یو خاص ونه ده. یو کس راپسې یا رسول الله ناشنا څوک دي؟ وایي ناشنا هغه دي چې زما طریقه را ژوندی کوي په هغه وخت کې چې زما طریقه ورکه شوي. یو حدیث کې پکې دا هم دي وی یا رسول الله د غربا څوک دي دا ناشنا؟ وی دا ناشنا هغه دي چې خلک ویني په ناروا کار باندې نو اصلاح یې کوي او د دین طرف ته یې راړي. دغه ناشنا خلک دي خیرخوا دي د خلکو. لکه راځه منزله لکه ولې دا کار داسې کې مه کوه، دا د الله د طریقې خلاف دی، دا د پیغمبر خلاف دی، دا د سنتو خلاف دی. دغه ناشنا خلک دي. الله دې موږ په دغو کې شمار کړي. دا صحیح ده چې ناشنا دي، خو په کوم ځای کې ناشنا دي؟ په ځمکه کې. نور په اسمانونو کې داسې دي دا ښه اشنا دي. ملایکې پېژني. بار بار زه تاسو سره نصیحت کوم چې دا کوشش مه کوئ چې په ځمکه کې هم ډېر خلک وپېژني. کوشش دا کوئ چې تاسو په اسمانونو کې معروف شئ. لکه څنګه چې څوک معروف و یونس علیه السلام اواز یې لاړ که نه بره ملایکو وپېژندو. یا الله وی اواز خو اشنا دی خو راځي د ناشنا ځي نه چې دا څه قیسه ده. او ته زما بنده دی که نه یونس علیه السلام خو یا الله وی هغه دی. او یا الله دا ولې؟ وایي د مهي په خېټه کې دی. وایي یا الله نو راوي باسه د مهي د خېټې نه. اخو ستا داسې بنده و، اخو داسې و، اخو داسې و، اخو داسې. هغه ګواهي شروع کړه که معروف و که نه هغوی پېژندو. الله وی ونجیناه من الغم. اوس د ملایکو په دې سفارش باندې جو ما د غم نه راوویستو. غم دا و چې د مهي په خېټه کې پروت. خو چې کله ملایکو پېژندو سفارش یې وکړو، که ملایکو نه پېژندی نو سفارش یې بیا کېدو؟ بیا خو نه کېدو. که ته ځان معروف که په کوم ځای کې؟ په اسمانونو کې. ملایک چې تا پېژني که نه به دا پوره ده. انسانان خیر ده، هېڅ خبره نه ده. د انسانانو خو ناشنا مزاج ده مړه، ناشنا مزاج. خبره مې دې پورې راواغسته چې یو فتنه دا ده او یو حال دا دی قیامت ته نږدې به راځي چې دین به څه شي؟ ناشنا به شي. یو په اوله کې ناشنا و که نه. ابو جهل ابو لهب پیغمبر صلی الله علیه وسلم به چې کله د کعبې سره خوا کې مونځ کو سجده رکوع به یې کوله وبه یې خندل. یاره وایي دا سړی څه کوناټي کته کوي وبره کوي دا دې څه کوي؟ وبه یې خندل. اشنا ناشنا و که نه. اوس هم دا بعض او دا د افسوس خبره نام نهاد مسلمانان په منځه پورې خاندي چې مسلمانان دومره ناشنا شوي دي نو بل به څه اشنا شي د دین سره. صلاة الاستسقا څوک پېژني؟ نه پېژني. صلاة الخسوف څوک پېژني؟ نه. صلاة الکسوف څوک پېژني؟ نه. او داسې ځه که منځونه چې نشتي هغې له زور ورکړی. ګوره ناشنا اشنا شو او اشنا ناشنا شو. قرآن او حدیث ناشنا شو. قیل او قال اشنا شو. تاویل ماویل اشنا شو. د سابیاق صاحب خبرې د مولوي صاحب خبرې برابر شوې، خو د الله او د الله د رسول خبرې هغه ناشنا او نوي پاتې شوې. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. الله دې په دغه دین باندې، په دغه زوړ دین باندې
او په دغه زړو مسلو باندې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې بیان شوي دي الله دې موږ په هغې باندې د مرګه پورې قایم او دایم لري. وینقص العمل عمل به کم شي ویلقى الشح او بخل به ډېر شي وتظهر الفتن. دې دپاره امام بخاري د حدیث راوړو وایي څه به ډېرې شي فتنې به ډېرې زیاتې راوځي. ښه په فتنو کې به څه کې زما په دې باندې یو بیان هم دی الحمدلله هغه به یې واورئ خو مختصر یو څو خبرې د فتنو په دور کې به څه کې مسلمانه واوره. اولنۍ خبره په الله پورې پناه نیوه د څه نه د فتنو نه همیشه دا دعا وایه یاد یې کړئ ښه اللهم انی اعوذ بک من الفتن یاد کړئ دا دعا یا اعوذ بالله من الفتن یا الله په تا پورې پناه نیسم د فتنو نه چې ګډوډ مې نه کړي الله به دې بچ کړي. اولنی کار به دا کړي پناه نیوه په الله پورې د څه نه د فتنو نه. دویم کار به څه کې صبر په دې فتنو کې به کیدای شي تا ته هم خلک بدې ردې ووایي کیدای شي خلک دې تنګ کړي کیدای شي ډېر حالات به راځي خو ته به څه کې ته به صبر کې. دریم کار په فتنو کې د علماو خوا پرې نه دي ګورې تباه به شي د علماو خوا پرې نه دي ځکه چې عالم ته پته ده چې فتنه څه ته وایي او څه ته نه وایي. ځکه امام حسن بصري رحمه الله څه وایي وی په عوامو کې او په مولیانو کې فرق دا دی عالم او عامي کې دا فرق دی. عالم چې کله فتنه را روانه وي نو د مخکې نه ورته ووایي خلکو ته وایي دا څه ده فتنه ده را روانه ده. او عامي د فتنه چې کله راشي او تبایو کې او بیخ بنیاد د خلکو وباسي نو دی بیا وروسته وایي ته وګوره دا خو ډېره غټه فتنه وه کله چې خبر شو په داسې وخت کې خبر شو چې څه فایدې نه وه. او عالم د مخکې نه خبر دی نو د خپلو علماو دا خوا پرې نه دی. دا نه چې یوټیوب کې او فیسبوک کې ویډیو ویني او هغه دې ګډوډ کړي د مولاو د چا بیان واوري او هغه د منهج او عقیده ګډوډه کړي نه چې څه ویني را به شي خپل استاذ ته به ووایي خپل عالم ته به ووایي شیخ صاحب سابیاق صاحب امام صاحب مولوي صاحب مفتی صاحب استاد جي چې څه نوم ورته ووایي وایي دا تاسو دې باره کې څه وایي دا شتي بیا د هغې نه بعد به خبره کېږي. نو د علماو خوا رانیوه رب العالمین د دې دلاسه انسانان د ډېرو لویو فتنو نه بچ کوي. ګورئ ډېرو غټو فتنو نه نو څو کاره شو بچو درې شو. څلورم کار دا شو کم چې د فتنو ځای دی د هغې نه ځان لرې ساته. تا ته پته ولګي پلاني ځای کې فتنه ده هر قسمه فتنه چې موږ په اوله کې ذکر کړه که هغه فتنه د شبهاتو ده او که فتنه د څه ده د شهواتو ځان ترې لرې ساته. ګوره عمر بن خطاب رضی الله عنه څه وایي وایي که څوک ما ته دا ووایي چې تا سره په کمره کې یو توره جنۍ کښېنو تکه توره بدرنګه کمزوري خاندان والا او بیا وینځه ګوره څومره خبرې پکې نو وایي زه به هغوی ته دا ووایم چې نه یاره زه یېرېږم د دې فتنې نه. عمر بن خطاب رضی الله عنه وهو من هو او هغه څوک و هغه دا خبره کوي او ته وایې نه ما فتنې نه خرابوي زه بازار ته هم ځم زه پلاني ځای ته هم ځم زه پلاني نه کله تا ته پته ولګېده چې اوس د زنانو دا فتنه شوه بازار ته ته لاړ شي دا فتنه تا ګډوډ کوي یعنې زنانو ته بیا ګوري یا وروسته سوچونه راځي عبادتونه دله خرابوي مزه د فتنې دې ځي ته مه ورځه. یو ملګري ستا دپاره فتنه شوي دي د هغه ملګرو خواله مزه هر قسمه فتنه چې ده د هغې ځي ته مور ښکاره کړي که حدیث به راشي او موږ څه تېر شوی هم دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي او وایي څوک چې دې فتنو ته ورښکاره شو دا فتنې راونیسي ښکاره کېږه به نه. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابي ته څه ویلو تپوس وکړو یا رسول الله د فتنو په دور کې به څه کوو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا جبه راوویسته داسې وینیوه وایي دا جبه په ځان باندې کنټرول که او دویم دا کور دې ستا دپاره پراخه شي. نو څلور خبرې ما ذکر کړې وې که نه
پنځمه دا شوه چې ژبه بنده ساته. په دې فتنو په دې دور کې لا ژبه انسان ته ډېره غټه جاښه جوړوي. ژبه به څه ساتي؟ بنده به ساتي. او دغه شان اومه خبره شو. شپږمه خبره دا ده چې ستا مضبوط یقین په الله باندې چې الله به ما نه ضایع کوي، زما ایمان به نه خرابوي، نو رب العالمین به راسره بیا قشان کوي. ځکه چې حدیث کې راځي الله وایي، حدیث قدسي دی، وایي زما بنده چې په ما څنګه ګمان کوي قشان ورسره کومه. اومه خبره د فتنو په دور کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت او د صحابه کرامو سیرت مطالعه کول. ځکه چې په هغو باندې سختې ډېرې راغلې وي، مسلې هغوی ته ډېرې راغلې وي، هغوی څنګه صبر کړی، څنګه حالات یې تېر کړي چې هغه ته تېر کړي. اتمه او اخرنۍ ډېرې دعاګانې د ځان دپاره غوښته، خصوصا په سجدو کې چې یا الله د فتنو نه مې بچ کړه او یا الله د ایمان حفاظت مې وکړه.